ته غواړي چې الله ته مالدار کی پاک حلال رزق درکړي او تا ته اوچت شخصیات دعا وکړي. خبره بله بیانوم چې هغه ډېره رفیدي خبره ده، هغه ډېره اسانه خبره ده، هغه د غریب او د مالداره ضرورت هم دی، او دا بیان خپلو بچو ته ورسوئ، خپلو ماشومانو ته ورسوئ. دوه خبرې او اهمې خبرې او د هر چا ارمان وي او هر څوک یې غواړي. هر څوک دا غواړي چې زه مالدار شم، د مالداري یو نسخه درته بیانوم، او هر څوک دا غواړي چې ما ښه خلک نیکان خلق په دعا کې یاد کی. زه تاسو ته یو بهترینه طریقه ښایم او دا هم درته وایم چې د ځان نه وایم او نه د چا د اورېدلو خبره کومه، دا خبره به په ثبوت سره وایو او د نبی پاک علیه السلام د صحیح احادیثو په رڼا کې به وایو. الحمدلله زه چې د جمعې په ورځ بیان هم کوم، هغه احادیث چې کوم زما د بیان اراده وي چې زه بیان کې ووایم، هغه احادیث پوره مطالعه کوم، د هغې سند پوره ګورم او د هغې نه پسې بیا نورو عوامو ته رسوم، ځکه اکثر اوقات موږ به نه یو، دا به وي چې موږ ته فایده وشي. اصل چې په هغه حدیث په مصداق کې رانه شو چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، چا چې په ما باندې دروغ ویلي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث معنی دی ویلو دی د ځان نه بیانې، لکه نن سبا موږ ډېر ګورو چې فضایل بیانېږي، موضوعي احادیث د ځان نه جوړې شوي، په نبي پاک دروغ او تهمت لګېدلی وي او د هغې بیان عام خلک کوي، دا ثواب نه ده، ځان ته جهنم او ځان آخرت بربادول دي. د نن ورځې مقصد د خبرې زما دا دی که ته غواړې چې الله ته مالدار کړي، پاک حلال رزق درکړي او تا ته اوچت شخصیات دعا وکړي، نو صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر سحر دوه ملائک راکوزیږي، یو ملک دا دعا کوي. دلته ته یو اهمه خبره بله بیانوم چې هغه ډېره رفیدي خبره ده، هغه ډېره اسانه خبره ده، هغه د غریب او د مالداره ضرورت هم دی. الله تعالی دې وکړي چې دا خبرې باندې تاسو پوه شئ. یو ملک دا دعا کوي چې یا الله څوک صدقات ورکوي، د الله تعالی په لاره کې خرج کړي، یا الله د هغه مال زیات کا. ملائکو دعا څومره بهتره خبره ده. او بل فرشته دا خیری کوي، دا درېیمه خبره شوه چې څوک ځان بند ساتي، بخل کوي، یا الله د هغه مال حلال کا. اهمه خبره چې ما دلته تاسو ته کوله، تاسو صدقات ورکوئ. ته چې زه غریب یم زه څنګه صدقه ورکوم؟ نو صحیح حدیث کې راځي ستا پیسه چې ته په خپل مور او پلار لګې لکه صدقه، هغه هم صدقه ده. ته په خپلو ماشومانو لګې هغه هم صدقه ده. ته په خپل مزدور لګې هغه هم صدقه ده. نو کوشش کوئ کور کې خو هسې مونږ خرچه ورکوو، مور او پلار ته ورکوو یا بچو ته ورکوو، چې چا ته هم خرچه ورکوې، نو دا ستا دپاره صدقه ده. لیکن زموږ عادت دا دی چې ماسوتن یا مازدیګر یا ماښام لاړ شو نو هر چا ته خپله حصه ورکو. د دې په ځای باندې بل دا کار کوئ چې سحر مونځ وکړي، اشراق وشي، تر کومه پورې چې ته خپل کور کې یو ډیپټې ته وتېنې، تلاوت وکړي، ذکر اذکار وکړي، نو د هغې نه پس چې کومه اراده وي ستا چې زه خرچه کور کې ورکړم، دا هم صدقه ده. دا ته والدینو ته په دغه ټایم کې ورکه سحر، بیبي ته او ماشومانو ته په دغه ټایم کې ورکه سحر، نو د دغې فرشتې په دعا کې به ته راشي. او که دې نه دې زیات وس کېږي خو ډېره خبره ده، ستا په چم ګوند کې کونډې دي، یتیمان دي، په خپل لاس رسولی شي، نو دا ډېره خبره ده. او که نه کوشش کوي خپل بچي او کور والا هم په صدقاتو او مور او پلار په صدقاتو باندې عادت کوي، هغوی ته هم څه پیسې د دې دپاره ورکوي چې دا والا فلانکي کونډې ته یې ورسوه، یتیم ته یې ورسوه، یا کور ته څوک غریب فقیر راشي محتاج راشي هغه ته یې ورکه، بچی ته یې ورکه چې سکول ته ځي، څه حصه پکې د صدقې دپاره ورکه. او ورته ووایه که ستا په سکول کې یا بهر څوک څوکیدار یا بل غریب سړی وي یا ستا ملګری وي غریب وي، دا حصه هغه ته ورکه. خوراک ورکې، څه حصه د ملګري او د غریب سړي پکې خامخا وکړه. نو دې کې به ګټه فایده ستا دپاره دا وشي چې ملائک به ستا دپاره دعا کوي، او د ملائکو دعا به ستا په حق کې الله تعالی قبوله کړي، الله به تا ته پاک او حلال مال درکړي. نو اسې موږ صدقات کوو، او صدقات دقه صدقات دي. که ته غریب یو که مالدار کور کې به خامخا خرچه پرېږدي، نو دا خرچه د سحر په وخت کې خپلو والدینو ته خپلو ماشومانو ته ورکه. نو دې حدیث مطابق به تا ته ملائک دعا وکړي. دلته درې خبرې شوي. یو خبره ده په خپلو بچو باندې دا صدقه ده، او صدقه د سحر په وخت کې چې کله تا ورکړ نو ملائک به درته دعا کوي.
او دغه صدقه ستاسو لپاره یو بهترینه صدقه وګرځیدله او بل خیری کې هغه چاته ملائکه چې څوک لا ځان بند ساتي نو بخل مکوي لہذا خپل مالونه په صدقاتو باندې زیات کوي الصدقه رد البلاء توزي لار کې کمی پریشانی نه دي الله به پریشانی نه ختمي ځکه تاسو صدقه ورکړی دا نو کوشش وکړئ دا مختصر عملو په دې باندې عمل وکړئ او دا بیان خپل بچو ته ورسوي خپل ماشومان ته ورسوي نور ته بیان کوي حق خبره واوري نور ته بیان کوي یو وخت بدا سي راځي دا درسونه به موجود وي لیکن موتا بنيو ان شاء الله الله تعالی به موتا ته په دې باندې خامخه اجر راکړي مونږ مقصد الله تعالی راضي کول دي امت ته خیر رسول دي کوم فریضه دعوت ته چې مونږ کوم علم کله کوم سم زده کړي امت ته به رسو کوم ارمل کیو ارز کیو ان شاء الله دا یو خسته وسیله ده مونږ خپلوانو ته رشتہ دارو ته دغه پیغام د دې لارې رسولې شو الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې عمل زم حکم تاسو یې وکړئ او الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین